سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو دا طریقه در وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې په خپل موبایل کې دغسې تصویران جوړ کړو. لکه څنګه دوستانو تاسو اوس د سکرین پر مخ باندې وینئ چې څنګه کولی شو دغسې تصویران جوړ کړو. دغه تصویران اوس په فیسبوک کې ډېر زیات مشهور شوي دي او هر څوک دغسې تصویران جوړوي. له ما څخه په وټساپ او همدارنګه په مسنجر کې زیاتو خلکو میسیجان وکړل چې څنګه کولی شو دغسې تصویران موږ په خپل موبایل کې جوړ کړو. نو ځینې دوستانو ما ته دا پوښتنه وکړه چې موږ ته د اپلیکیشن نوم راوښیه. کله به چې ما هغوی ته د اپلیکیشن نوم وښودو نو هغې بیا ما ته بیا میسیجان وکړل چې موږ خو اوس په دې اپلیکیشن کې نه پوهېږو چې څنګه کولی شو موږ تصویر پکې جوړ کړو. نو هغوی ما ته وویل چې په دې باندې موږ ته یوه ویډیو جوړه کړه. زه نه راغلم په دې اپلیکیشن مې تاسو ته نن ویډیو جوړه کړه څنګه کولی شو په دې اپلیکیشن کې دغسې تصویران جوړ کړو. اوس په فیسبوک کې ډېر زیات دغه تصویران مشهور شوي دي. نو را درومو دوستانو ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تاسو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. دوستانو که چې تاسو اپلیکیشن ښه ځان لپاره انسټال هم کړی بیا اپلیکیشن ته ورشه، په اپلیکیشن کې تاسو نه پوهېږئ چې اوس څنګه کولی شو دغسې تصویران جوړ کړو نو تاسو بیا دوباره راځئ زما ویډیو ګورئ نو تاسو به زیات فعذاب شئ. نو تاسو دغه ویډیو تر اوس نه تر پایه پورې وګورئ تر څو په ټوله طریقه باندې پوه شئ او دغسې تصویران په خپل موبایل کې ځان لپاره جوړ کړئ. نو هر څه نه مخکې دوستانو تاسو را سره ویډیو تر پایه پورې وګورئ او که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو په دې سبسکرایب آپشن دوستانو تاسو ته ښکاري په دې سره خط باندې لیکل شوي سبسکرایب، په دې سبسکرایب آپشن باندې کلیک وکړئ دوستانو او په خوا کې کوم بیل یا د ګنټې نشان چې راوځي په دې باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. او دوستانو ویډیو تر سره لازمي لایک کړئ، د ویډیو لایک کول ضروري دي، باید ویډیو تاسو لایک کړئ. نو دوستانو اپلیکیشن لینک په ما په ډسکرپشن کې پرېښوي. که ډسکرپشن تاسو ته نه معلومیږي دا کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ دې په دې لیکنه باندې تاسو کلیک وکړئ، دې ته ویلی شي په دې لیکنه باندې تاسو کله کلیک وکړئ تاسو لاندې راشئ دې ته ویلی شي ډسکرپشن. دغسې به ما لیکلي وي د اپلیکیشن لینک تاسو به راشئ په دې خط باندې به کلیک وکړئ او لاړ به شئ اپلیکیشن ته په اسانۍ سره به ځان لپاره اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. نو چې کله مو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو تاسو به راشئ اپلیکیشن به خلاص کړئ دوستانو. کله چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ تاسو به راشئ اپلیکیشن به خلاص کړئ. کله چې اپلیکیشن خلاص کړو لږ صبر ورته کوو. نو دوستانو دلته ایډز را درومي یا مشورې را درومي. تاسو به دلته راشه په دې کارت باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته کارت را درومي د ضرب علامې نشان باندې کارت باندې تاسو دلته لومړی تاسو په ټاپ کې یاستئ. ټاپ کې لاهي وروسته به دویم تاسو دلته راشئ دې اپشن ته به تاسو راشئ دلته به تاسو کلیک وکړئ. نو چې کله هم کلیک وکړو اوس لاندې نور تصویران کم تاسو ګورئ، لاندې نور تصویران هم درته وښیي چې څه رقم تصویر تاسو غواړئ په دې اپلیکیشن کې ځان لپاره هر رقم تصویر چې تاسو غواړئ. مثلا زه غواړم دغسې تصویر ځان ته جوړ کړم. تاسو به په دې تصویر باندې کلیک کړئ، تاسو به لاندې راشئ او د دې لپاره به یو تصویر کله چې دا تصویر سلیکټ کړو د تصویر وروسته به تاسو لاندې راشئ دوستانو. تاسو به هلته خپل تصویر سلیکټ کړئ، هر یو تصویر تاسو غواړئ جوړ کړئ دوستانو. نو تاسو به راشئ تصویر به ځان لپاره سلیکټ کړئ. کله چې تصویر سلیکټ کړو لاهي وروسته به تاسو په دې نشان باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې نشان باندې کلیک کړو لږ صبر ورته کوو تر څو دلته دغه ګیټینګ دا چې دی موږ ته ختم شي او دا پروسیسینګ پای ته ورسیږي دوستانو. اوس دوستانو تاسو ګورئ چې هغه پروسیسینګ چې دی پای ته ورسېد او زموږ هغه تصویر چې دی خپله باندې جوړ شو. تاسو به صرف په خپل تصویر دلته راخلئ او دغه کومه طریقه چې ما تاسو ته وښوده تاسو به هلته هغه تصویر ځان لپاره زړې ساحې تصویر تاسو سلیکټ کوئ او له سلیکټ وروسته به تاسو را درومئ ډایرکټ پروسیسینګ چې پای ته ورسېږي لږ وخت غواړي مثلې په 10 سیکنډه یا 20 سیکنډه وخت غواړي. کله چې هغه وختونه هغې وروسته چې دی تصویر چې دی بس همدغسې ستاسو تصویر جوړېږي. نو چې کله تصویر چې تاسو کله دلته په دې جمع نشان باندې تاسو دلته کلیک وکړئ نو چې کله تاسو دلته کلیک وکړئ دوستانو دلته تاسو دلته لیکنه کړئ شئ ایډیټ یور ټیکسټ دلته لیکنه کړئ شئ دلته افیکس کړئ شئ آرټ باندې مثلا تاسو دا تصویر ښکلی کوئ رنګ هر څه چې اضافه کوئ تاسو دا هم اضافه کولی شئ. لاهي وروسته تاسو راشئ دلته پاس دغه جمع نشان باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو کلیک وکړئ دغه 3 ټکي نشان چې راځي په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې چې کلیک وکړئ دلته تاسو کولی شئ چې دا خپل تصویر چې دی سیو کړئ یعنې دا به سیو کړئ په ګوټي ایډ باندې به تاسو کلیک وکړئ دا تصویر به تاسو سیو شي. ګورئ دوستانو دا تصویر چې دی زموږ سیو شو. نو په دې طریقې سره کولی شئ دغه تصویران جوړ کړئ. نو زیاتره دوستانو له ما څخه پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو دغه تصویران په خپل موبایل کې جوړ کړو. نو په دې هیله دوستانو چې ستاسو پوښتنه ځواب شوي وي او دوستانو په دې هیله هم چې تاسو دغه ویډیو را سره خوښ شوي که ویډیو مو خوښ شوي اطمین سره لایک او شیر کړئ. معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم لور ستاسو سره لایک او شیر کړئ. مننه دوستانو یوټیوب چینل در سره اطمین سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ دوستانو.